دا راته ووایي دا څه چل شو چې تاسو دا کومه زنانه وویشته قربان؟ سر جي داسې کار و چې دا به د مشرانو کار و. زمونږ ورور و صابر نوم یې و، هغې سره د دې د خور رشته وشوه. نو بس هغې وویل لکه مور ته هم چغې وهلې چې نه مې دی خوښ. بیا وخت تېرېده سر جي 3 میاشتې د واده ښه ښکلې تېرې شوې، ښه په افسوس سه. بس چې څنګه 3 میاشتې پس سر جي دا د کور وتښتېده. چې څنګه وتښتېده 3 ورځې پس بیا موږ ته اطلاع شوه دلته کې یو ځای بل ځای کې رپورټونه مو وکړه چې دغه شان جینۍ بېدرکه شوې ده. ستا په ورور واده وه؟ او سر جي زما رونداره هم وه، د ترور لور هم وه. بس بیا سر جي دې ته مونږ وویل دلته کې هم تاڼه کې راپورټ کړو، هر ځای کې کړو چې زموږ نه جینۍ بېدرکه شوې ده. د واده په 3مه میاشت؟ په واده په 3مه میاشت سر جي. او چې څنګه مونږ بیا اطلاع شو نو بس بیا 3 ورځې پس مونږ ته چورو تاڼو نه راپورټ راغی چې یاره مونږ سره پیدا ده جینۍ ستاسو دلته کې ده. بس سر جي چې مونږ هلته کې لاړو نو بس هغې چې کوم راپورټ کړو هغه هم د کتو نو بس لکه هغې خو ځان په څه وجه باندې جیل ته دننه کړو. بس زما په پلار باندې ویلي، زما په رور باندې ویلي. جی دا دارالامان کې وه که جیل کې؟ سر جي دارالامان کې وه، 2 کاله یې تېر کړو. بیا مور او پلار زما پلار ته منتونه کول چې یاره دغه شان دا دې راشي. بس بیا راغلی سر جي نو مونږ به چې چېرته کار به هم کوو نو بس هلته کې به چې څنګه کلیوال به مو لیدو دا ځای نه به هم باګه کوله چې راسې نه سر جي پیغور رانه کړي چې چا سره به ودرېدو قسم نه سر جي چې چا سره به ودرېدو که نه دا خبره به یې راته کوله دا ایروندار دې څه چلو شو. نو بس سر جي پته کې مونږ ډز ته تیار شو. نو ډز ما کړی 15 ډزه په سر نه لکه لاندې وجود باندې بالکل په سر باندې لګېدلې سر جي. بیا د هغې ځای نه چې څنګه باګه مو احتیاط کړه دی راسره دی د سکول نه مې پاتې کړو. ما ته یاره لکه زما نه بغیر نه کېږي، ده ته هم لکه په سکول کې بلا کسانو خبرې کړی. ما ورته یاره دا کار بغیر سانه نه کېږي، دی راسره میلاو شو. بس چې څنګه ډزه مو کړه بس بیا داسې په کوټو باندې راتلو نو بس پای مقبرې سره چې څنګه راتلو اخوا کنډو ورته وي زموږ ځای کې هغه اخوا مونږ ځان وباسو. بس په دې کې دې سر جي را مخامخ شو. بس چې څنګه ودرېږه نو دغه شان ورته ودرېږو. صحیح چې د ویشته نو هغه څه حالات و چې ته ورغلې کمره کې وه چېرته وه هغه مې لږ پوه کړه. سر جي بره پچت وه، د خویندو نه مې ورله تپوس وکړه څه شوه سر جي خور مې ده دا نوم به کټ کړه خو که نه سر جي. بس هغې نه مې تپوس وکړه یاره څه شوه، هغې راته وویل بره پچت ده. بس بره پچت چې دی کار مار کو که هسې ګرځېدی دا لکه واکینګ به یې ډېر زیات کړو لکه ګرځېده به هغې وي چې ټپېدو سره به یې ډېر غټ شوی کړو وي چې زه دې ټپه شوه. نو بس سر جي واقع کو چې څنګه دا سره مخامخ شو بالکل زموږ مخامخ شو نو بس ډزه مې پرې وکړه. سر د دې وي چې ولم دی څه خبره دې ورسره وکړه؟ پوښیم نه بس مونږ خپل پرېشه را سره لکه دومره وه چې بس مونږ لارې سې کولې. او لکه که تاسو هلته کې هغې ځای ته وکتل تاسو به وایئ چې یاره سیف علي تا دومره ځایونه نه تا ټوپونه والې. لکه چې دې مونږ ته هغه خبر وکړه هغه شاته ځای ما ورته یاره زمونږ خو په ځان دا اعتبار نه دومره غټ ټوپ دی قسم دی سر جي دومره چې دا کموال دی دا هم غټ ټوپ دی. رور دی خفه دی ده نه چې دغه بیبي دې وویشته؟ سر جي رور خو به مې لازم رور څه کې چې مور او پلار وم ما ته ویې سیف علي چې سړی کور کې لکه سپی وساتي سپی څه کې چې چرګه وي هغې له د چا لاس نه زموږ سره خو 3 میاشتې سر جي 3 میاشتې خو هم غټ ټایم دی. دې راته بیا وویل سر جي وي هغه خو مړه شوه. سر جي هغه چغې مې وویلې ما خو یې کړه نور ایسم نه بس خور خو دې وه که نه. پیغور دومره مجبوره کړې چې سر جي پیغور نه دی سر جي لکه زه به لنډه خبره دا وکړم چې سپین بچي روړي هر زناور بچي روړي خو سر جي د زناور سره پالنه ده لکه چې هر یو زناور لکه پالنه داسې چې بچي خو هر یو سې روړي خو د دې پالنه ګرانه ده سر جي. هلته کې کار به هم کوو یا 11 میاشتې لکه داسې تېرې شوې. بس چې څنګه هغې سره کېناستو بس په دې کې بابو صاحب راله خواله راغی وي ستا روح راسره کار کوه خو دا ایروندار هم څه چلو شو. قسم د سر جي د هغې ځای نه ما داسې باګه احتیاط کړه که نه چې ځان ته سوي بیا پېښور کې دوکان کې وم هلته کې هم چې څنګه کلیوال لاجه شو چې یاره کلیوالو سره بس ما سره چې دی هلته کې مې 1.5 میاشت تېره کړه بیا مې رامنډه کړه بیا کور کې زمینداري دار څه به هم کولو بار قسم د سر جي که چا سره لکه سلام قدرې کولی شو چې لکه دی به راته ورشه دوکان ته روله نو سر جي دا کشان دوکان لکه چې دوکان ته به لاړو چاته به سلام قدرې نه شو کولی چې څنګه چل دی څنګه نه دی. د پښتنو پیغور کار وانه او سمای نه په دې سره خبر کوم خو یو سات پس وای قربان شم ستا خور و او جی خور سره سلام کړ چې او ویله او جی تا ته ونه چې مړه خور مې ده پوی به کو جرګه ماره کبو شو ار پویا کړه مو هوس نه پوی د نو څه ته سره وي او جی
اړه دې کولی شو چې یاره دی به ستا خور ولیي ته به ورته ګورې؟ نه جي خو بس پیغور دی ته تیار کړو نو. یعنې د باجي خواږه یو اړخته خو پیغور ډېر زورور ها جي بالکل. نو نه کې دا پیغور به تا ته میلاوېده؟ ها جي ما ته سکول کې میلاو شوی و داسې نور په چم کې یو کس و. زم دا خلک دا ولې نه وي راځه چې مړه دلته سروغ وکړو د دې څه لار روباسو. رب ذوالجلال تقسیم دې زه د دغه یو بیبي وه کور یې ونه شو حالات خراب شو که رب ذوالجلال ما سره ده وکړي زه به څه کوم. که تاسو سره چې داسې پیښ وشي تاسو کې به هر یو سړی ډس کوي. سرجي سبق یې ورسره اخلم انسان دی. ما قسم نه چې کلي کې به راته چا وی مېره دا سبقه په تاسو باندې راله هر چا ته به م چغې والې سرجي مه کوې دا خبره چې چا سره د سترګو لوی کېدو قسم نه که چا سره هم قابل و تر منځ به م کلي کې یو کس پولې خرڅولې قسم نه سرجي هغه هم راته پیغور کړی. سرجي چې کم یو موټرسایکل به هغه له بوت هغې سره به لکه ډېر زیات سرجي لکه ډېر زیات یې درلودلي قسم نه که را زړه درته زه خبر کړم که نه سرجي چې د دې کومه خور و 12 کاله ګوره سرجي په خوله یادېږي قسم نه بېګا چې ما هغه پلار ما له مخې له راغی چغې مې ورته والې وایم په دې نه یم خفه چې لکه زه د جیل نه یا جیل نه بار شم خو په دې خفه یم چې لکه خور خو م وکړه نه سرجي بیا هم لاس راورته او بس او بیا مې خبرو ته هم لکه نه زما کړی سرجي په دې کې ماښام یې ووایي سیفلي مالې د ګنو به قسم نه سرجي زه لاړم دا لک راسره ګېډۍ مې قسم نه هلته کې وچلولې هغې له مې بیا ماسوتن غټ تماچۍ وړه مېره خور راته ویلي چې د ګنو بره لرو ګنو به مې پیوز کړی سرجي بیا مسالداره ګوړه مې ورله جوړه کړه جوله مې ورله ډک بالټۍ وړه سرجي چې څنګه پسار شو نو اراده بدله شوه راته دی هم راته ووایي چې یاره اسکول کې راته دکه شان کس پیغور کړی چې لکه کمې پورې. ولایت صاحب ډېره مننه ستاسو ډېره شکریا. او دغه دا تماچه نه وه چلولې خو پښتنو ستاسو پیغور پکې نه وي. ده به د خپلې خور د قتل سازش نه و کړی که چېرې پښتنو ستاسو پکې پیغور نه وي. که ستاسو پیغور نه و یقینا چې د سیف نوم هم یو ښه انسان جوړ شوی د قاتل نوم به ورپورې نه و د کې اوس هم دننه یو نیک سړی پروت دی دی غواړي چې دی ژوند تېر کړي. خو قسم په خدای ستاسو پیغور دې تماچې ته جوړ کړ. زه به د وخت کاکي ته کله هم دا نه یم چې تا ته دې پانسي ولګي. پانسي د معاشرې هغه ټولو پښتنو ته وړی کوم چې په خوله کې پیغور ګرځوي. پولیس خپله ډیوټي کړی ځکه چې قتل خو شوی دی که نه خو د قتل محرکات ته چې کله ګورې که نه نو دې ما ته 100% ډېر بې ګناه ښکاري. د وخت کاکیان که د 30 تماچې ته جوړېږي نو دا ستاسو زموږ هغه پیغور دی. دا سیف خبره چې د کلي د پولو خرڅولو واله هم دغه پیغور چې دروندار دي سو شو دا قیامت نو. سیف بله خبره وکړه وي که ما به خلکو ته وي که چېرې دا تاسو سره وشي نو بیا زه نورې خبرې په دې کول نه غواړم. خدای دار وزر په چا راولي نه خدای دار وز لکه اډو په چا راولي نه خدای قسم نه زما لکه هندو باندې نه خدای دار وز نه راولي ساري د پیغور نه. ډېره مهرباني ډېره شکریا. څه ویل غواړې پښتنو ته په دې اخره څه کول غواړې؟ چې دا پیغور نه دی قسم نه مړی که پرتګال څه دوی بس خو یو سرجي دا پیغور نه دی پیغور مه کوئ. پیغور لکه داسې څیز چې لکه د ده پاسه بل نشته او نه ډز ښه دی سرجي ډز لکه ښه شی نه مونږ قسم ته جوړ کړو که څوک وي چې په پښتو ده نو پښتو دې کې پښتو څه وسري او بس ولې ما هغه شی دی خپل هر څه ته م کتلی پلار را باندې نالت وي مور را باندې نالت وي چې کم یو سرجي راته اوسه پورې دلته کې مونږ له تاڼۍ ته بغیر د ترور هوا نه دی بل څوک نه دی راغلی. سرجي زموږ په خپله یو ترور ساجدي باچا نوم یې و چې سعودي نه راغی مونږ د ده کې ماشوم و د دې څه چا سرجي چې لوپرانو سره به ولیدو قسم نه دومره بېوالي چې ځان ته سوي هغه وي هسې نه چې زما لکه پلار هم په کلي نه و 14 کاله په بار باندې تېر کړو سرجي زمونږ لکه هغې تره ښه لکه ښار حفاظت هر یو څیز یې راله کړی لوپرانو سره نه و پرېښی خو سرجي بس د خپلو معاشرې نه دی سرجي قسم نه که لا ته اوسه پورې ما له پلار یا تماچه را کړې یا څه هم دې خلکو راته د ده کې تماچې چلو خو وي د تماچې ډز وباسې داسې کو بر ډست وباسه که نه سرجي لکه دا که معاشره لکه چې صحیح لار راته نه شي خو بده خو راته مه وایې. ته خلکو له ډېرې سپېړې ورکې یار
ته ډېر ظالمې خبرې کوي د پښتو معاشرې ته چې هغه نه شاعر سره شته چې داسې ټکي ولیکي نه چاته ناول نګار شته. ته چې کومې خبرې کوې که نه د معاشرې ته سمې څپېړې چلې ته پوهېږې کوم سړی چې پوهېږي نو صرف سمې څپېړې ورکوي. د صرف څپېړو ته د خپل مخ ور مخامخ کوي. دا د وخت قاتل چې کوم تاسو پیغور او درولې دی پات کړو کې د څپېړو ته ځان ټینګ سر جی بیګار د پلار قسم دراغه یوسف علي ته ما ته ټول عمر یوسف جان ویډیو غاله ولې ټول عمر وي تم اخر کې دې ته جوړ شه یوسف جان صاحب قسم نه چې دی راته نن وی چې یوسف جان صاحب راځي دومره مې وچل ما انبیا الله ما خو دې داس موقع کې نه غوښتم زه خو د سر جی د خیبر کار کې زمونږ رحمت صاحب بچا راغم د غانو کار کې هغه ته ما ویلو یاره د یوسف جان سره ما ملاوي لکه داس ویډیو د وخت پتن دروانه سره کې چې ساس ما کتلی نه خیبر واش نه لګا خو سر جی لکه چې کوم موقع کې تاسو پیدا شې دې کې نه ګورئ سر جی ډېر سره غوښتل خو دې کې نه ما لپاره دا خوش نصیبي ده که نه چې زما ستا سره ملاقات وشو دا څه چې ما غوښتل دا ما نه شو ویلی. ته ډېر تکړه سړی ګورې ښه تا قتل کړی دی بد دې کړي دي بد دې کړي دي ځکه چې قتل خو قتل دی که نه خو دې کې چې تا په دې پیغور کم خبرې تا د معاشرې ته وکړې هغه یوسف نه شوې کولی نو زه تا نه ډېره بښنه غواړم. ته د وخت قاتل یې او ملزم یې ما ورته تا سره مخکې یوسف جان ویډیو کې پروګرام زه چې رالم نو زه لا څنګه کېناستم نو سچو صاحب سره زه لا ناستم چې دې پات کړو کې رامنډه کو زه په دې مخ باندې ښکل کړم ما وی چېرې داسې خو چېرته نه دي شوي چې مجرم راغی او زه یې داسې په دې مخ ښکل کړم چې پوه شوم وی دا همغه کاکې دی چې تا سره ډېره زیاته مینه کول ستاسو پیغور زما یو ډېر ښکلي مینهوال ما ته د قاتل په روپ کې مخامخ ودرو. د پښتنو معاشرې سترګې کولو کې لږ وګورئ ستاسو پیغور به څومره خلکو نه قاتلان جوړ کړي او تاسو به وایئ چې موږ به الله بخي او تاسو به خبر نه چې ستاسو پیغور د وخت ګلالې قاتل ګرځولی دی.